د ایران په زندانونو کې د افغانانو اعدامول. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د هما نګاو په نامه د بشري حقونو یو سازمان ویلي چې د جولای په میاشت کې یعنی د چنګاښ له 10 څخه د زمري تر 9 نیټې پورې د ایران په زندانونو کې 1 تنه اعدام شوي چې 4 تنه افغانان وو. د هالوش په نوم یوې رسنیزې ډلې هم ویلي دي چې په تېرو 2 ورځو کې 11 تنه بلوڅان او 1 افغان په ایران کې اعدام شوی دی. د هما نګاو د بشري حقونو سازمان د راپور له مخې د بهبهان د سیمې اوسیدونکي بندي هم د سهشنبې پر ورځ د 10 نیټه د شیبان اهواز په زندان کې اعدام شو. د هما نګاو د راپور له مخې د مسعود عیساقزي په نوم یو افغان د سهشنبې پر ورځ د نشه یي توکو د جرمونو په تور اعدام شوی دی. هالوش د اعدام د حکم د اجرا کولو پر څرنګوالي ټینګار کړی دی او وایي چې یو لړ ګډ موارد لکه د قانون ماتول او په قضایي رول کې ناڅرګندتیا وي هغه څه دي چې د دغو کسانو د اعدامولو په حکمونو کې له ورایه څرګند ښکاري. تر دې وړاندې به هر کال د محرم په میاشت کې د اعدامونو کچه راټیټېدله، خو د هالوش په وینا روان کال د محرم په میاشت کې اعدامونه په ډلهییزه توګه ترسره شوي دي. دغې رسنۍ دارنګه د بلوڅانو د اعدامولو د زیاتوالي بهیر د ټولنې ځواکمنو هیوادونو نړیوالې ټولنې او هغو رسنیو چې ګڼ کتونکي لري په چوپتیا اندېښنه ښودلې ده. د ایران اسلامي جمهوریت تېره میاشت هم هغه 2 تنه افغانان پر دار ځړولي وو چې پر هغوی د شاچیراغ پر زیارت د برید تور پورې شوی وو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو راسره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د تازه پر وخت خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.